د ټول نه لاول خو ملګرو د پی ټی متعلق په نن ویډیو چې یاره د کمې بندې موبایل دي دا به څنګه کولاوي نو ویډیو تر اخر پورې لازمي وګورئ خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې پلیز مهرباني وکړئ چې یاره کومو ملګرو زموږ د چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ د چینل سره سبسکرایب کړئ د نوي ویډیوګانو دپاره او د بیل آیکن سره هم دباو کړئ چې یاره تاسو ته نوي اپډیټس ویډیو زما په سر کې میلاویږي نو راځو ویډیو شروع کوو خو ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ چې کم کوډ به یا په څه باندې کولاویږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو ډېر ملګري دا تپوس کوي چې یاره د پی ټی نه به بند شوی موبایل چې دی دا به څنګه ازادو یا به څنګه کولاویږي نو نن درته په دې ویډیو کې هغه ټول دغه به ښیم چې یاره دا به په کومه طریقه باندې کولاویږي یا په کومه طریقه ملګرو کولاو کړلی د ځانه کولاو شو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو د پی ټی نه تقریبا زه به وایم چې 10 میاشتې یا 11 میاشتې تقریبا کاله پورې دغه وخت وشو چې یاره هغو دا کمې موبایل بندولې داسې وخت کېږي چې یاره کمې موبایل بندې شوې نو ډېرو ملګرو خو ولګېدو یاره خپل موبایل چې دی هغه یې خرڅ کړي ټچ والا موبایل ساده موبایل ټچ والا خو بند شو خو بلاک شو بهرحال په ټچ والا کې ډېرو ملګرو چې دی د سیم نه بغیر چې بس سیم نه راخلي جو یې راشه خرڅ کړه په تاوان باندې نو ګرانې ګرانې موبایل خلکو په تاوان خرڅ کړي د څه د وجې نه چې یاره په دې باندې لکه مثال په تور په 30,000 روپۍ یو موبایل دی د هغې چې بیا کم ټیکس ته ورکوي نو زما چې څونه خیال دی 7,000 10,000 روپۍ پورې د هغې ټیکس دی چې ته دلته کولاوې نو د هغه کولولو خو د چا چار نه کېدو نو هغه په تاوان باندې موبایل خرڅ کړي ملګرو راځو د ویډیو مقصد دی چې یاره موبایل به څنګه کولاویږي د ډېرو ملګرو موبایل چې دی د ځانه کولاو شوی ټچ والا موبایل چې دی د ځانه کولاو شوی ساده پکې هم د ځانه کولاو شوی خو په څه وجه باندې چې یاره ملګرو پکې سیم ولګوو بس د ځانه کولاو شي سیګنل پرې راشي کار شروع کړي نه ټیکس ورکړلی نه بل څه نه پکې یو کوډ والی نه چاته چا لوړلی یا نه چاله دا موبایل ښودلی چې یاره په دې کې ته داسې د انکم ټیکس وغیره چې دی د هغې ته کټ کړه او یا د موبایل کولاو کړه بهرحال د دې نه داسې څه طریقه شته موږ تاسو که سوچ وکړو د سعودي دوبۍ نه چې کوم ملګري راتلو نو موږ به ورته وایو یاره ستا د پاسپورټ دا نمبر چې دی چاله ورکوم چې یاره په دې باندې دا فرش پاسپورټ دی ته بیا اوس نه راغلی او چې په دې باندې موږ یو موبایل ازاد کړو په هغه میتړ باندې هغه طریقه باندې به هم یاره ملګري لګیا د ګوګل کروم نه وغیره د ګوګل نه به یې هغه کم فارم چې و به یې ډکوو خو هغه به ته بیا رنګ راواغځوي به ورته نه ښودو یعنې په پاسپورټ باندې هم نه کولاوېدو هغو داسې چل کړی ما چې تپوس وکړو یاره هغه کسان وي چې یاره دا پاسپورټ دا نمبر ستا نه واخلي او دغه ایرپورټ والي چې کوم وي دغه د پی ټي ای سره تقریبا چې یاره ځان به یې تړلی وغیره داسې خبره وه مخکې او هغوی دا نمبر چې دی ستا نه واخلي پی ټي ای ته سینډ کړي چې یاره په دې یو موبایل کولاو کوي وغیره د هغو خپل څه حساب به هغې کې موږ نور نه یو خبر اوس چې دا کومې موبایل کولاویږي دا به څنګه کولاویږي ملګرو داسې چل به وکړي چې یاره نه د دې څه کوډ شته نه په پاسپورټ کولاویږي نه چاله وړی بس په نمبر کولاویږي ښه په قلاره قلاره باندې تاسو به داسې چل وکړي چې یاره ستاسو سره کم یو سیم مثال په طور ستاسو د استعمال ډېر نه نو هغه سیم پکې کېدی په هغه بل موبایل کې یو 3 ورځې 4 ورځې بعد انشاءالله تماشه وکړئ نو که قسمت هم ښه و چې کولاو به شي او که قسمت هم ښه نه نو بیا به لږ لیټ کولاویږي خو کولاویږي به ضرور او تر اوسه پورې لکه داسې څه دغه نه راغلی یو خو هغه کولاویږي چې ته پې ټیکس ورکړې خو کولاویږي خو دا کم کسان چې وایي یاره پري کې به څنګه کولاویږي یا وایي څه کوډ و د دې څه کوډ څه نشته نه دا په پاسپورټ کولاویږي نه په بل څه باندې خو دغه سیم چې دی ملګرو سیم به په دغه موبایل کې کېدی کوم موبایل چې بند شوی دی نو داسې سیم به پکې کېدی چې یاره ستاسو ډېر ضروري ایمرجنسي سیم نه وي خو بلکې عارضي د څه وخت لپاره پکې کېدی 2-3 ورځو لپاره 4 ورځو لپاره پکې کېدی نو بیا د 4 ورځې بعد تقریبا داسې تماشه وکړو یاره کېدی شي دا موبایل کولاو شوی دا نه یم چې خامخا به کولاویږي خو د ډېرو ملګرو داسې کولاو شو چې یاره وایي مونږ پکې سیم لګولی و زموږ په خواوشا علاقو کې زه به وایم چې یاره زموږ په کور کې زما د وراره سره وغیره چې کوم دی دا موبایل څنګه کولاو شو سیم پکې 2-3 ورځې هسې پروت و هغه پکې هسې ایښودی د هغه سیم نه و خو بلکې هسې ایښودی بس د ځانه کولاو شو د 3 ورځو کې نو همدغسې تاسو داسې وکړئ چې یاره کوم سیم ستاسو زیات په کار نه وي دغه سیم چې دی په دغه موبایل کې کېدی او بیا 2 ورځې بعد یې تماشې وکړي کېدای شي کولاو شي نو کنفرم خبره به دا نه بیا ډېر ملګري وایي ته دروغ وایي کنفرم خبره دا نه ده چې یاره دا به خامخا کولاویږي خو که قسمت هم ښه نو کولاو به شي او که یو ملګری وایي چې زه خپل سیم کولاوم زه پرې ټیکس ورکوم نو بیا بالکل ټیکس پرې ورکړه خامخا به کولاویږي نو ملګرو دا وه نننۍ ویډیو د پی ټي ای متعلق نور پکې داسې هېڅ اپډیټ نشته چې یاره په کم کوډ باندې کولاویږي په څه باندې او که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ نو خپل چې کومې بندې موبایل دي بیا هم درته وایم چې یاره یو سیم پکې کېدی عارضي چې کوم سیم وي د 2-3 ورځو 4 ورځو دپاره دا پکې کېدی نو انشاءالله چې خامخا به څه نه څه لار روزي کولاو به شي که کولاو نه شو نو لیټ په ضرور کولاویږي ځکه پی ټي والا به د لاکډاون په متعلق باندې موبایل یې کولاوی نو ډېرې موبایل یې کولاو شوې نو بس دغه طریقو سره وکړئ انشاءالله کولاو به شي